دا چې کوم لیفت دی کې خلک براخیږي دا د ټاپ ته دې طرف ته موږ سره د ماشومانو د لوبولو ځای دی. دا ګورئ ماشاءالله تاسو د ماشومان لوبې کوي. د یو ماشوم خو جاړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ وئ. دلته نن د اتوار ورځ ده لاهور کې. زه راغلی یم ایفل ټاور بحریه ټاون ته. تاسو به وایئ چې دا چېرته حیدر فرانس ته تللی دی. زه فرانس کې نه یم، زه دا ټیم لاهور کې یم. ایفل ټاور لاهور بحریه ټاون کې چې څنګه ایفل ټاور فرانس کې دا هم اکه شان ایفل ټاور یې دلته کې هم جوړه کړې ده لاهور کې بحریه ټاون کې. دلته ما ځان سره DSLR کیمره هم راوړې وه تصویرانو دپاره، ولاګ دپاره. نو دا وایي چې یاره دلته کې تصویران چې کم دي هغه ناټ الاؤډ دي. ته به یو ځل ځې پرمیشن لیټر به اخلې، 5000 روپۍ به جمع کې، تا ته به 30 لیټر میلاویږي. نو هغې نه پس ته کیمره یوز کولی شې. نو ما ورته ویل چې یاره بس ضرورت یې نشته چې 5000 روپۍ چې کمې دي زه دې دپاره صرف ورکوم د څو تصویرانو دپاره. نو بس څه ووایو، هغې اول خو وایي چې مطلب دلته فیملیانې دغه دي، نو چې 5000 روپۍ ورکړي بس بیا فیملیانې نشته. او چې په کار خو دا وه که نه دلته کې اوس زمونږ خلک راځي، یوټیوبرز راځي، ولاګر راځي که نه. نو په کار وه چې هغه خو دې لاو کوله، ځکه چې هغې سره دی نور هم چې کم دی دا ایکسپلور کېږي. ایفل ټاور او دا بحریه ټاون دا ځایونه نور هم ایکسپلور کېږي، خلک بیا ورته راځي ځکه چې دا خو ټوله دنیا ګوري. دا چې کوم لیفت دی کې خلک براخیږي دا د ټاپ ته 400 روپۍ ټیکټ دی علي. دې ځای نه بیا بحریه ټاون ډېر زیات خوند کوي. ته د بحریه ټاون چې کوم یو دی هغه تا ته ټول ښکاري. نو نور ورځ دومره رش نه وي، خو د اتوار په ورځ دلته کې ډېر زیات خلک راځي، ډېر زیات رش وي که نه. په دې وجه باندې یې دیکھئ تاسو چې کله هم لاهور ته راځئ بحریه ټاون ته نو سپیشل چکر لګوئ دلته کې. دا راځئ دلته پښتانه ډېر زیات پښتانه راځي، ډېر بې انتها دلته اکثر چې کم دي پښتانه راځي. دا دې وګوره ټیک ټاک یې میک ټاک یې جوړوي پښتانه ماشاءالله. دا تصویر ته وباسي او دې طرف ته یې مخ کړی دی، ښه خفه ناست دی، پوه شوې. نو دا ګوره وایي چې تصویر رانه صفا وباسه بس ګورئ ماشاءالله. دې نایټ ویو چې کوم دی هغه ډېر ښکلی دی. اوس بس نور مخام ته لږ ټایم پاتې دی. نایټ ویو یو هم تاسو ته ښیمه چې کله هم راځئ نو داسې چې کوم تاریخي ځایونه دي لکه مینار پاکستان شو، ایفل ټاور یا نور داسې دا د مخامه ځایونه هم وشول. دلته کې ما سره کزنز راغلي دي کریډ کالج رزمک نه، خو چې هغه چېرته لاړل هغه یې غریب ډېر زیات خفه کړل. مونږ دومره DSLR کیمره هم راوړې وه خو هغه بس قسمت یې نه و دی کې. عجیبه خبره ده دلته د موبایل کیمرې لاو دی، آیفون کیمره او DSLR کیمره کې دومره غټ فرق نه او DSLR نه دی لاو. بس څه ووایو یار. دا یې د دې لایټونه یې آن کړل، ګوره ماشاءالله. دلته راشي که نه ته به وایې یاره چېرته فرانس ته راغلی یم خیر د فرانس ته تللو اوقات خو مې نشته فی الحال، او به هر حال دا مې ولیدله شکر دی تاسو ګورئ دا ملګري مې راته ودرېدلی دی، وایي چې تصویر رانه وباسه. لږ وخانده سټایل وکړه دا کریډ کالج رزمک سټوډنټ دی، وایي چې تصویر رانه وباسه. زه دوه مې درنه وباسل دته پته نشته چې ویډیو لګولې. وخانده اسماعیل دلته مونږ ناستو او یو بل سره مې خبرې کولې. والله د مازدیګر ټیم کې چې مو سفر هم وی ډېره زیاته مزه کوي. ډېر ټیم پس مونږ یو بل سره میلاو شوي وو، دا خپل منځ کې مې ګپ شپ لګول، خندهګانې مې کولې. او بس د یو راسره کزن دی، یو مې فرینډز دی، ډېر زیات خوند کوي. نو تاسو ګورئ ماشاءالله. دا وګوره د ماشومانو دا دا پکې جاړي د یو ماشوم دې طرف ته ټرین دی،
دا ماشومانو والا دا جولی وګورئ ماشاءالله فیملی کې باهر اندرانه منه نو دې دپاره به اوس څه کوو فیملی به راولو که څه یا خو به دلته دویمه ښه خیر کله مې وایي خبره شي بیا به مې خیر نه وي وګورئ نن اتوار ورځ ده دا ټول خلک چې کوم دي خپل ماشومان راوړي تاسو هم خپلو ماشومانو ته پیار محبت ورکوئ هغه راولئ دلته کې پارکونو ته یې بوځئ وهئ یې ما ټارچر کوئ یې ما مونږ پښتانه خپل ماشومان په هر حال وهي ټکوي ډېر زیات وهل پکار وي خو خیر دومره هم نه دلته کې چې د پنجاب خلک یار کم په خپلو بچیانو باندې کوي که نه خو خیر هغه بیا وروسته ډېر څومره پیار محبت ورکوي بیا هغه دومره زیات خرابېږي هم ښه جي مونږ وځو دلته خو جومات مونږ ته په نظر نه راځي به هر حال مونځ هم کوو او هغې نه پس لږ څه خورو بیا به واپس ځو انشاءالله خپل ځای ته امید لرم چې دا ولاګ بس تاسو خوښ شوي او مزید داسې ولاګونو دپاره که زما چینل تاسو تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو هغه تاسو ضرور سبسکرایب کړئ مننه یاره یو خو چې راغلی یم که نه دا وایي تصویر وباسه او تصویر وباسه په تصویرانو باندې یې مړ کړم دا تاسو ګورئ یاره یو 50,000 تصویران به مې تیستي اوس دا ماته ودرېدلي دي چې تصویر وباسي Just take a picture.